بسم الله الرحمن الرحیم. د لر او بر افغان د محکومې پښتونخوا په خصوصي توګه په اروپا کښې میشته ګرد پښتانه خویندې ورونو ټولو افغانانو ته زه ندیم اسکر په ننګ افغاني ستړي مه شئ. ملګرو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې دا څه مونده رسه پنجابي ریاست له اړخ نه موږ په کوزه پښتونخوا کښې یعنې محکومه پښتونخوا کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد دوی خپل عملیات پیل کړي دي چې په هغه کښې زموږ په جلسه، زموږ په میټینګ، زموږ په درنا دوی بندیز دی. د خپل ملګرو دپاره غږ پورته کولو دپاره په هغې باندې بندیز دی. پر دا لړ کښې زموږ ډېر سپېڅلي مشران علي وزیر، محسن دور، حنیف پښتون، بلال، داسې بلا ملګري ملا برام دا دوی مثال پورته کړي دي، نور هم پورته کوي روزانه پر بنیاد. یعنې موږ غږ کولو ته نه هیله کوي. د دغه سیستم پر ضد سبا یعنې 18 و 13 اکتوبر ته د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا له اړخ نه سویټزرلینډ کښې جنیوا ښار د UN دفتر مخې ته یو لوی احتجاجي لریون او یو سیمینار کېدونکی دی. پر دغه لریون او سیمینار کې ګډون کولو دپاره په اروپا کښې میشته ګردو پښتنو افغانانو خویندو وروڼو نه موږ د ګډون په هیله یو، ځکه د دې پروګرام د لارې پر دې کښې ګډون کولو د لارې زموږ غږ به نړۍ ته رسي او دا غږ پورته کول به بیا داسې وي چې یعنې موږ ته به د دې راخطر رسیږي. پر دغه بنیاد تاسو ګډون وکئ. دا به یوه لویه فریضه وي. امید هم لرو چې انشاءالله ګرد ملګري به پر دې کښې خپل ګډون یقیني کوي. ډېره مننه. کور مو ودان.